د هند تر واک لاندې کشمیر چارواکو د چهارشنبې په ورځ ویلي دي چې په سیمه کې حالات تر کنټرول لاندې دي او له ځینو سیمو د پیښو راپورونه ترلاسه کړي دي. په سرینګر کې خبري غونډې ته د جموں او کشمیر پرنسپل سکرټر روهت کنسال ویل چې د هند د ازادۍ ورځ په مناسبت کلک امنیتي ګامونه پورته شوي دي. موږ له مختلفو سیمو ریپورتونه ترلاسه کړي دي خو په مجموعي توګه حالات قابو کې دي. د هند حکومت د دوی تر انتظام لاندې کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت د اگست په 15 ختم کړ او له هغې رئیسي په سیمه کې کرفیو لګول شوی ده او تر 500 زیات سیاسي مشران او فعالان حراست کې اخیستل شوي دي. د یونان په ایوا جزیره کې د چهارشنبې په ورځ په ځنګلو کې د اور لګېدو وروسته بیړنی حالت اعلان شوی. په هغه سیمه کې د سخت ګرمۍ او بادونو له وجې په ګور ځنګل کې اور لګېدلی دی. امدادي کارکوونکو له هغه سیمو خلک محفوظ ځایونو ته رسولي دي. د دې ترڅنګ په اور قابو موندلو لپاره هوایي جهازونه هم کارول شوي دي. د جنوبي کوریا پلازمینې سیول کې له کاغذونو جوړ کشتو مقابلې شوي. په دې سیالو کې 400 ټیمونو برخه اخیستې وه. په هر یوه کشتۍ کې 2 کسان سپارول. په دې کې ځینې کشتۍ داسې وي چې زغل پر مهال ډوبې شوې. دا په جنوبي کوریا کې د دوبي میلې تر ټولو لویه سیالي وه.